بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 410 KPK نیوز. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده د غټ اختر ورځې شپې دي، یعنی غټ اختر ته 3 دي که 4 ورځې، د نن سره 4 ورځې پاتې دي. د هفتې په ورځ باندې اختر دی او نن ورځ د منګل ده. راغلی ما 410 کې موجود یم. څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې تاسو ما میلې ته بوتلې، یعنی د سارو میلې ته، نو نن بیا د سارو په میله کې موجود یم او 410 کې موجود یم. خلک خبره کوي چې ډیره زیاته ګراني ده د نورو کلونو په حساب سره، وایي چې دې کال له څاروي ډیر زیات ګران دي. نو دا پوښتنه به هم کوو چې دا څاروي ګران ولې دي. دا بیپاري نه به هم تپوس کوو چې آیا هغوی څاروي امپورټ کولی شي، څاروي اخیستی شي قربانۍ دپاره که نه شي اخیستی. نو چېرته به هم نه ځئ، د 410 KPK نیوز سره به اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامه مو څه ده؟ شمس الرحمن. د کوم ځای؟ د خټ کلي. ها، د خټ کلي، گلشن آباد. گلشن آباد. دا څاروي خرڅوي؟ او جی او جی. که نه عوامو غوښتل؟ نه نه خرڅوي جی. ګران دي څاروي کرده؟ یاره بس ښه دي، بس د دې څه قیمت دی؟ د دې خو زه 3 لکه بیه کومه، نور 2 لکه. اخري به یې په څو ورکوئ؟ 2 لکه او یا. دا ولې دومره ګران دي؟ بس ګیا خوري که نه، بل څه خو نه خوري. نه جی، غوښې ګرانې دي. نه نو غوښې خو ګرانې دي، خو څاروي خو په 200 روپۍ کیلو. خدایه دا وګوره په 1100 ده. په 1100. او د اډوکې تش اډوکې. نو بس څه کوو سره؟ یو به پکې دونه غټ اډوکې واچوئ دې کې نلې. بالکل جی، صحیح خبره ده، صحیح خبره ده. نو څه وایي ګاښ راځي که نه؟ یاره ګاښ خو راځي جي، خو بس لاس نه اچوي. لکه مزه نشته. مزه نو نشته. خلک به قرباني نه کوي. نو بس څه به یې پرېږدي او څه به یې کوي جي. او که نه د ګرانۍ د وجې به یې پرېږدي. نو بس د غریبۍ خیر د څاروي ورته ارزان کړي چې خلک دا ثواب وګټي. نو موږ خو به یو څاروی ورته ارزان کړو، 2 به ارزان کړو. نور چې تاسو قدم والی نو داسې ټول به بیا کوي. انشاءالله انشاءالله کوو به جي، کوو به. اخري به په څو خرڅوئ؟ اخري 2 لکه او بیا. دې کې به څومره غوښه وي؟ نو دې کې به تقریبا 4 نیم منه به وي، نیمې 4 نیم منه. جي. ډېره زیاته مننه. قدرمندو، دا ډېر وخت زمونږ ګاونډي و که نه، اوس هم پته نه لګي بې وفا شوی دی. نه نه بېوفا شو، مخ احسان څه ویم نو مخ احسان خو یې، خو خبره داسې ده چې پته مو نه لګي. بس دلته کې یاره روزګار کو د ګاډو برګین کار. ما جوړ د سارو؟ نه نه سارو کار. ما وی جوړ سوداګر شوی. نه 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 دا راته احسان ساروي پسې راغلی هلې که ستاسې چکر ده؟ یاره اخلم ځان نه، یو چیلي پسې راغلی یم. د خیر است. اوس خو موږ یو دومره چیلي تپوس وکړو، وطنبې څونه وي؟ 13,000. یاره چیلي ګران دی ډېر زیات. قرباني پې کېږي وایي نه؟ واړه دي نه کېږي پې. زه به وی کتونکي تاسو ګوري چې په دې کال کې دا څاروي ولې ګران دي؟ یاره سخت کال څاروي ډېر زیات ګران دي، ریټونه ډېر های دي. وجه څه کېدی شي؟ بس خلک پې دلته خرچې هم کوي، منډۍ کرې هم پې ورکوي. که ناسې بې سبا څه ګران وایي دوی؟ یاره دوی خپل اوس مرضي کله چې د عرفې ورځ راشي نو بیا ارزان شي. او د خیر څه کېدی شي ارزان هم شي. ټولو خلکو هغه شپې ته حصار اخښلی دی، وایي په هغې شپه باندې به ځو. الله د خیر پکې واچي کېدی نه چې اور والي، چې هر سړی والي ځان له غریبي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله شي، قدرمن شي. نامه دې څه ده؟ اکاشا. د کوم ځای؟ ایساره. دا سخی دی که سخی ده؟ سخی دی. د څو روپو دی؟ دا 2 لکه 13 خرڅی به یې په څومره ده، خو لکه ته بیه وایې؟ 80. صرف په 80,000؟ نه 1 لکه 80. 1 لکه 80. نو 2 لکه 13 ولې وې؟ نو بس جوړېږي که نه، دا خلک خلاصي که نه کله بس ریز نه کېږي بیا دې ته لکه اخري به 81 باندې. 81 باندې به دې خرڅېږي، 81 نه کم نه خرڅېږي. چې ته 81 ووایې نو خلک یې نه هلي؟ نه په بیا به درته راکموي 6 ته بیا بیا 1.5 لک به دغه کې به چلېږي دی بیا. نو دا مو په ډومبۍ ورځ راوښکه که نه؟ دا مې په ډومبۍ راویستو. نور څاروي ورسره شته؟ شته راسره. نو خرڅ شو که نه؟ خرڅ شول. څه خرڅ شول، څه ولاړ دي. خلک راځي اخلي څاروي؟ ولې نه اخلي خلک څاروي؟ پیسې شته، روپۍ شته خلکو سره؟ به شته مړه. خلک چې وایي غریبي ده، نه بس کوي به خامخا به کوي، خو غریبي هر څه په ډېر زیاتره خلکو باندې کېږي که نه. نه کوي به خامخا به کوي. الله پاک وله وس ورکړی دی. زیات خلکو له. ډېره زیاته مننه قدرمندو. مخ په وړاندې به هم ځو او دا خو جوړې روان دی که نه؟ نو خو دا اوس وګوره، د هغه یو کس خبره یې کوله
وایي هندوانو سره جهاد له تللی وم نو وایي ما د هغه یو نه خپې کټ کړې راومېړې نو ورته یې وې سر دې تېنه ولې راونړ وایي چې ومې کته وایي هغه نه مخکې چا سر وړی رور مې نامه دې څه ده ابوبکر د کوم ځای د لرې خټې ما د خټ کوم ځای کې لغړیا دا څنګه نومونه یې زه د 400 یم او ما دا پړومبي ځل به اورېدل نو ګلشن آباد نوم ګلشن آباد مې اورېدلی محمد رسول کورونه دا څاروي د څو دی دا خو یاره 2 لکه شلې بیه کوم نو بیه کوې کېږي به په څو کېږي مړه چې 1 لک اتیا هم څوک راکوي ورکوي څونه غوښه به یې پکې یاره 2.5 منه به دا به په څو کسه خلک کلي دا خو به د 3 کسو دی چې په 2 کسه یې والي نو د چرګ هومره غوښه به ورسي په 2 کسه پې څوک څه کوي نه نو اکثر چې مجبوري وي که نه روپۍ نه وي چا سره نو قرباني خو کول دي چې روپۍ نه په دې باندې په 2 کسه نه کېږي ها نه دی کوي که نه نه تپوس کومه چې په دې باندې په 2 کسه څو کیسه نیسي نو کېږي پې که نه دا د 2 دی نه نو او که نه نو تاسو ډېرې روپۍ وایه نو څنګه د 2 نه دی نه دی که نه دا روپۍ ډېرې وایي د 2 کسانو نو بد نه دی که نه مخکې به چې خلکو په 1 لاک میخه واغېشته د یقین وساته چې دومره واز دی او دومره غوښې به وي چې ایمن من غوښه مو رسېد همدغه خبره کوو موږ به بېپاریانو سره هم خبرې کوو او دې ګاګ سره به هم خبرې کوو ښه رور مې نامه دی څه ده زما جي زین الله د کوم ځای نه راغلی څاروی دی او جي او څاروی دا څاروی ما وایي نه پاتې وار مې خطا کړي څاروي ړب مو نه کېږي چې څاروي والی یاره جي ړب هم څه وشي نو لکه دي چې په یو څاروي کې 1 او 80,000 نه ګټي نو نه یې خرڅوي او موږ ورته وایو چې بس جیس پیسې ګټې 15,000 6,000 8,000 نه هتې 10,000 لکه دې اوس ما ته ووایي که نه وایي 2 لک او 10,000 ویم کېږي به پس وایي په یې کسي نو ما وایي دا یې کسي ووایه که نه نو وایي نه بیا خلک 1.5 لکو ته راځي د دوی وار خطا کېږي او جي اصل کې جي خبره دا ده که نه ما خو تاسو ته ووایي که نه چې موږ راغلي اغشتو دپاره یو صحیح ده جي خو لکه موږ وایو چې دې جیز مزدوري کوي نو بس زمونږ هم اغشتو والی یو دی خرڅ والی دی بس جیز مزدوري دی وکړي دا ټوله دنیا ده چې کوم ګرځي دا هسې چکر وله نه وي راغلی هر سړی راځي جي او بس څاروي اخلي که نه نو موږ وایو چې په ښه طریقه اوس بل یو ځای کې یو نو ما ته وایي چې یاره چې 50 پکې نه ګټم نو نه یې خرڅوم وایي چې 49 هم ګټي نو نه یې خرڅوم نو مې لکه ته خو هسې په خولې وې 50 خو دا تا 1,20,000 روپۍ ته هم دپاره ویلې ده نو لکه موږ وایو چې بس جیز خبرې که نه نو زه بس د دې به هم کار کېږي او زمونږ به هم کېږي که نه لکه مطلب اوس دې څاروي کې 10,000 وګټي نو هغه پیسو به بل راولي 10 به ولې جي هغه وګټي که نه نو چې اوس دې داسې کېږي چې په یو کې ځان باچا کوي که نه نو لکه دا خبره ښه نه ده ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د ګاګ خبرې هم اورئ چې جیز ریټ دې راته ووایي نو بالکل موږ به اخلو او د دوی به څاروي زیات خرڅېږي بیا که چېرې دوی یو څاروي ته ناست وي او په یو څاروي کې 50,000 او 40,000 او 80,000 ګټي نو بیا به څه وي همدغه یو څاروي نه به دوی تاویږي او تر هغې پورې مزدوري به هم یو ځای ته هغه وایي د شوم او د سخي دنیا یو شانتي وي قدرمندو چېرته به ځای نه د 400 KPK نیوز سره به اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام نامه مو څه ده خانولي هغه بل ځل هم ستاسو یو 2 غویان موږ ریکارډ کړي وو او هغې تمنیل تصویر هم راغلی و هغه شانتې غویان پکې نه ښکاري دا ولې ستا ډېر دی پکې تاسو پکې نه هغه شانتې ښکلي نشته غټو لاسقې ورته وګرځېدلې که چې دا وګورو ویډیو کې راوله ها څاروي ګران دي که ارزان دي بس چا دپاره ګران دي چا دپاره ارزان دي هر سړي خپل سوچ سمج دی نه تاسو راوستې ګران دي که ارزان دي یار زما به خیال چې سیټ دی انشاءالله دې پېرې صحیح دی خلک چې وایي ګراني ده ګراني خو نشته زما په خیال چې سیټ دی انشاءالله غریب سړي لپاره ګران دی او مالدار تور وایي چې تاسو وایي وګرځوئ دا د 100 روپو دی دا 3,50,000 کېږي به په څو 3,50,000 کېږي فاینل زمونږ دلته باټه ریټ وي فکس اسقې ورته وګرځو بار ورته وباسئ بیا دا خو روان دی لکه موږ له کارونو ګوري او که نه د دوی باټه ریټ وي قدرمندو دوی وایي زمونږ د باټه ریټ وي چې هغه 2,999 روپۍ یو روپۍ به واپس ورکوئ که نه وښایه ویډیو کې سخی ورته وښایه لکه اخوا هغه یو باروز هغه اړخ نه دا هغه اړخ نه 3,60,000 نو د چا ښکلې څاروي په کار وي راشه میلې ته او 2-3 ورځې پاتې دي غټ اختر ته قدرمندو چېرته به ځای نه د 400 KPK نیوز سره به اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علي نامه مو څه ده نه عبدالرحمن بابا د کوم ځای ما د بیلې
څاروي پسې راغلی څاروي پسې راغلي او راشه که نه رستو راشه ډېره مهنګایي ده ښه د الله په کړو مهنګایي د څاروي ګران دي که نه نه څاروي سبزي خو دونه ارزانه ده تاسو وایئ مهنګایي ده ټماټر په 10 روپۍ 10 روپۍ کیلو شو دا نه ټماټر پیاز خو یوازې نه دي که نه او دا شی به مطلب دا په روز کله په 2 لک روپۍ باندې اخیستو 2 لک شل باندې اوس مطلب دا په 3.5 لک روپۍ باندې مده کېږي ډېره ګرانه ده یار الله ته اسانه ده هغه پیسې خلکو سره شته دی نه نو اوس په څاروي هلی که نه څاروی خو بالو خو به چېرته ګران بالی بس ګران بالی مات ګوټ باخلو نو نه مات ګوټ باندې خو قرباني نه کړي نه روغ به یې غوښه چې لکې کټې ښکری ماتي که تش هډوکي بس هغه بالو د هډوکو پنجره باندې توبه خدای هغه چې بیا پخېږي بیا پخېږي الله دې رحم وکړي نو الله پاک پروردګار موږ به کوشش کوو که نه چې موږ ښکلې څاروي والو او ښایسته څاروي والو ټیک ته ګران دي څاروي ګران دي خو خدای به راکوي الله پاک پروردګار به مایوسه کېږو به نه مایوسه کېږو قطعا نه الله دې خوشحاله کړه ښه مزېداره میخه به اخلو اورې که جوټه نه شو څونه بجټ دی ستاسو څونه روپۍ مو را جمع کړي دي 50 روپۍ خو نو 3.5 لک روپۍ باندې ښکلې څاروي کېږي واله او بس دقه به سمه ښکلې میخه واله جوټه واله انشاءالله جوټه بالو خو قدرمندو چېرته به ځئ نه د چارسد د KPK نیوز سره به اوسئ راځئ موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام نامه مو څه ده محمد اعظم خان جی څاروي مو راوستي دي خرڅوي جی نو ګران دي که ارزان دي یاره سرجي دا خو څلورمه میاشت ده په پاکستان چې کوم دي سرجي 5 ملکو له غوښه ورکوي دا څلورمه میاشت ده چې موږ چغې والې ولې ورکوي لکه تاسو ورته مه ورکوئ که نه سرجي دا زموږ کار نه دی دا د غټو خلکو کار دی دا زموږ د خلکو کار نه دی اوس دا یوه جوټه چې ده دا د څو روپو ده یاره سرجي دا 4.5 لک کېږي به پسو یاره کېږي به پته تقریبا دغه اربع پورې 4 پورې به کېږي جي نه او دې کې به غوښه څومره وي یاره وي به 6 منې جي نو چې 4 لکه باندې نو بس په 2 کسه چې ولې نو ښه مزه به وکړي سم من به پرون هم سرجي زه کامبېلې ته تللی یم زمونږ بس کار ختم شو ته په خدای تعالی باور وکړه سرجي یو ځای کې چې کوم دی لکه الاله نه وه شوې پرون په دغه کې دوبۍ لپاره 80 څاروي حلال شو په کامبېله کې چې نن سبا څاروي په 2.5 روپۍ کیلو رې بیا هم دوبۍ لپاره هغوی ته ارزان دی خبره دغه ده د پاکستان دپاره نه کېږي او د بار ملک دپاره بار ملک دپاره سر لکه غریب په دې ځای کې هم غرق دی جي لکه د غوښې نه یې مو باسي که چېرته په میاشت کې یو ځل ځان له کیلو غوښه راوړي سرجي اوسه پورې خو خلک لا پینو اوس پی شو اوس یې ورسره واسطه راله موږ به چغې والې غوبل هم کړي دي خو چا نه منله اوس چې په خپله وله د عوام راووتېدل نو دوی خبر شو چې آیا دا خو واقعي چې دا شی تقریبا 15 لک او 4.5 لک او 15 لک دا زموږ د حلالي څاروي قدرمندو تاسو د ملګرو خبرې اورئ څنګه چې دوی خبره وکړه چې د پاکستان دپاره د پاکستان نه ډېر زیات څاروي بار روان دي که هغه ژوندي دي که هغه د غوښې په توګه باندې روان دي بهر روان دي بهر ملکونو ته روان دي دلته کې په پاکستان کې ډېره زیاته ګراني د دغې وجې نه هم جوړه شوه ځکه چې په بار ملک کې غوښه ډېره زیاته ګرانه خرڅېږي نو دلته کې د پاکستان عوام له دوی غوښه نه ورکوي څاروي نه ورکوي قدرمندو چېرته به ځئ نه سرجي لکه مطلب دا دی زه پکې یو خبره اضافي کوم لکه هر ملک چې یو کار کوي د هغې دا خو منې که نه د پلانینګ خپله یو منسټري وي هغې ته د مستقبل دپاره منصوبه بندي کوي چې یاره آیا زما بجلي به پکارېږي یاره آیا زه په دې پلانکي فیلډ باندې کمزور یم دا به راغواړم دا به بار لیږم نو مطلب دی چې ردی په باره کې پلانینګ نشته ردی باره کې نه چې څه باره کې پلانینګ نشته نو زه یم چې رسره ورپسې پلانینګ دا منسټري ختمه کړي حل به څه وي د دې خبرې حل به څه وي نو بس سرجي چې اوس مطلب دا دی پلانینګ منسټري کمزورې ده که نه پلانینګ نشته وداوټ د پلانینګ چې کوم دی ته لکه شهباز شریف کلمه په ښکته پورته بس وایي چې یاره لاسونه هم پړقوي د غوښې ایکسپورټ دله کوم او در کوم برله او سپلۍ راته کوم آیا تا سره دلته شاته ستا عوام دونه مضبوط دي نه دي بالکل نه چې یاره بیا مطلب دا هغلته خو په ډالر باندې خرید و فروخت نو دلته خو روپۍ کمزورې ده نو دا خلک اتوماتیکلی کمزوري شي خو زما سره ما خو راته مخکې مو یو خدشه دام ده چې یاره دا خلک به د غوښې را خوراک نه وځي دوی به نشي خوړی قدرمندو پروګرام تر د دې دمه تر د دې ساعته تاسو د بیپاریانو خبرې هم اورېدې د ګاک خبرې مو هم اورېدې ګاک لا پریشانه دی بیپاري لا پریشانه دی موږ اکثر خبره کوو چې زموږ د دې ملک په کېږي اخر څه
که د حکومت اعلی چارواکي زما دا ویډیو ګوري زما د اواز هغوی سماعتونو ته وررسي هغوی ته ایکسټریملی ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ په دې پاکستان باندې او د پاکستان په عوامو باندې رحم وکړئ قدرمندو انشاءالله یو نوی پروګرام سره تقریبا 3 ورځې اختر ته پاتې دي مختلفو میلې ته به ځو چرته به هم نه ځای د 400 د KPK نیوز سره به اوسئ خو اخره کې دا خبره تاسو ته کومه چې 400 د KPK نیوز تاسو سبسکرایب کړئ بیل آیکن ورسره دباو کړئ چې زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي هر ځای کې چې ها د باد بریالي اوسئ د لوی الله په لوی امان